بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال ده چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته زما عزتمندو یو مجرب ترین او عظیم الشان وظیفه بیانوم. داسې وظیفه چې د ستاسو په ژوند کې کم ناممکنه حاجتونه دي، کم ناممکنه مقاصد دي او جایز خواهشات دي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به د ستاسو دغه ناممکنه حاجتونه پوره کړي. دغه مقاصدو کې او دغه جایز خواهشاتو کې به الله جل شانه تاسو ته مدد در نصیب کی، کامیابی به درته ملو شي، فتح او نصرت په الله جل شانه تاسو ته عطا فرمای کی. زما عزتمندو، ډیر مختصر عمل دی خو ډیر طاقتور او اثرناک عمل دی. ان شاء الله تعالی دستاسو د دې ژوند نه به الله جل شانه دا ټول نا امیده ختم کی. لہذا دا عمل د خپل ژوند او د زندګۍ یو لازمن حصہ وګرځوئ. ان شاء الله تعالی چې په ژوند کې د څه قسمه مسله ده، څه رکاوټ دی او څه بندش دی، دا به الله جل شانه ختم کی. لویه کامیابی به الله جل شانه تاسو ته عطا فرما کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړي وي او دا چینل به لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه په کار وي، ستاسو نقوش په کار وي، نو زما کال اپریټر سره تاسو په واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ. ان شاء الله تعالی که چېرې تاسو دغه شرطونو مطابق هغه شرطونو سره متفق یئ، نو زمونږ کال اپریټر به تاسو ته زما واتساپ درکړي او بیا ما سره په هغې باندې تاسو رابطه وکړئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د عظیم الشان وظیفه د الله جل شانه د کلام پاک دا خاص وظیفه کول غواړئ، له ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه یو ډیره برکتي او ډیره اثر کوونکې وظیفه ده او د الله جل شانه د غیبي مدد متوجه کېدلو والا خاص وظیفه ده. که تاسو د ژوند او د زندګۍ په هر یو قدم کې کامیابی غواړئ، په شرط د دې چې کار او حاجت جایز وي، هغه مقصد او هغه خواهش جایز وي، رب کریم به په هغې کې تاسو ته کامیابی عطا فرما کی. یو ناممکنه حاجت دی، یو مقصد دی او ته په هغې کې کامیابی غواړئ، په رشته کې، په کاروبار کې کامیابی غواړئ او په دې کې رکاوټونه وي، بندشونه په دې کې راځي، نو د دې دپاره دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی دغه رکاوټ، دغه بندش به الله جل شانه ختم کی. زما عزتمندو، چې کوم یو کار په نیک نیتۍ سره وکړی شي، نو په هغې کې الله جل شانه ضرور کامیابی عطا فرما کوي. لہذا که چېرې په کاروبار کې ترقي غواړئ، کامیابی غواړئ یا مقدمه وي په هغې کې غلبه غواړئ، نو دا وظیفه لازمن د هغې دپاره وکړئ. ان شاء الله تعالی په هر یو کار کې به درته کامیابی ملاویږي. که د مال او دولت او د رزق حوالې سره څه مسایل وي، نو دا خاص وظیفه به د ستاسو دپاره کافي کېږي.
زما عزتمندو دا وظیفه د قرآن عظیم الشان د یو مختصر سورت مبارکه وظیفه ده او دې سورت ته سورت الکوثر ویل کیږي. د دې وظیفه ده دا هغه عظیم الشان سورت مبارکه ده چې په دې سورت کې الله جل شانه نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته د فتح او د نصرت او د غلبې د کامیابی خوشخبری ورکړې ده. کچره مونږه دا خاص وظیفه وکړو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الله جل شانه ته وسیله کو نو کریم رب د خپل پیغمبر په توفیل او وسیله سره زمونږ ټول حاجتونه ضرور پوره کوي او مشکلات به مو آساني. دا ډیر مختصر عمل دی خو لیکن پدې کې الله جل شانه ډیر لوی اثر کې هودلې دی. او زما عزتمند او اعظم د وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. زما عزتمند د دې ترتیب او طریقې کار دا دی چې روزانه به تاسو د وظیفه کوي د مازیګر موز نه پس او د ماښام موز نه پس روزانه به تاسو د وظیفه کوي. یعنی روزانه به تاسو د 2 ټیمه دا عمل جاری ساتئ. ان شاء الله تعالی په یو څو ورځو کې دنه بچ تاسو څومره مسائل وي تاسو په ژوند کې څومره پریشانای دي څومره مشکلات دي دا به ټول ختم شي او په مقاصدو کې په خواهشاتو کې به درته الله جل شانه کامیابی در نصیب کی او غیبی مدد به الله جل شانه تاسو سره وکي. لہذا ما عزتمندو دا ډېر طاقتور عمل دی. ترتیب او طریقې کار زما عزتمندو دا دی چې د مازیګر موز نه پس چې کله تاسو د مازیګر موز وکړو نو په خپل ځای باندې به تاسو کېنئ. دا ټولو نه مخکې به تاسو 3 پیرې درود شریف ووایئ او بیا به 19 پیرې 17 مرتبه به تاسو اذا جاء نصر الله والفتح دا سورت مبارکه به تاسو ووایئ. دغه رنګې د ماښام موز نه پس به هم تاسو ووایئ خو د ماښام موز نه پس به تاسو 19 پیرې ووایئ یو کم 20 پیرې 19 مرتبه به تاسو وای. خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې سورۃ النصر به بسم الله الرحمن الرحیم سره یو ځای وي یعنی بسم الله ور سره په هر پیره کې یو ځای لولئ. نو دې طریقې سره زما عزتمندو سورۃ النصر بسم الله سره د مازیګر موز نه پس 19 پیرې او د ماښام موز نه پس 19 پیرې به تاسو د دې ورځ وظیفه کوئ. ان شاء الله تعالی تاسو به وګورئ په یو څو ورځو کې دنه الله جل شانه ستاسو تمام مقاصد تمام خواهشات دا به پوره کړی وي او چې څه پریشانای د مشکل د پاره مو کړی وي الله جل شانه د ستاسو دغه مشکل او پریشانای ختم کی. کله رزق او مال دولت حواله سره مسائل وي الله جل شانه به ضرور د ستاسو مدد کوي. امید لرم زما عزتمندو چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بل ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.